د عامه روغتیا وزارت له لوري د خوراکي توکو درملو او روغتیايي محصولاتو د قاچاق د مخنیوي قانون پیژندنې په تړاو غونډه د دغه وزارت سرپرست مولوي نور جلال جلالي په دې تړاو جوړ شوی مراسمو کې وایي د درملو طبي محصولاتو او خوراکي توکو د قاچاق مخنیوي قانون توشیح شوی دی. د ښاغلي جلالي په وینا د هیواد بازارونو ته پر یو شمېر قاچاقي لارو طبي محصولات او درمل واردېږي چې د کیفیت او خوندیتوب په برخه کې د ډاډ وړ نه دي. نوموړی زیاتوي دا قانون د درملو او طبي محصولاتو د قاچاق مخنیوي لپاره توشیح شوی چې په پلي کولو سره به یې ګڼې لاسته راوړنې ترلاسه شي. د وارداتو په برخه کې درمل او روغتیايي محصولات په ډیره پیمانه د قاچاق د لارې په ګټه اخیستلو باندې هیواد مارکیټونو ته راځي، داخليږي او استفاده کیږي چې کیفیت یې خوندیتوب مؤثریت یې د ډاډ وړ نه دی. او دغه چارې د عامه روغتیا وزارت د اصلاحي پروګرامونو د پلي کېدلو لړۍ د خنډ او ځنډ سره مخ کړې ده. ورته مهال د یاد وزارت د خوړو او درملو مرستیال مولوي حمدالله زاهد وایي اسلامي امارت د تیرو څو کلونو راهیسې هڅه کوي د نورو هیوادونو څخه د بې کیفیته روغتیايي او خوراکي توکو د وارداتو مخه ونیسي. هغه زیاتوي چې په همدې موخه د اسلامي امارت زعیم امیر المؤمنین دغه قانون توشیح کړی او د یاد قانون د پلي کېدو لپاره به وخت په وخت جدي او منظمې څارنې ترسره کیږي. لہذا امارت اسلامي افغانستان په عموم کې هغه نکات چې هغه د دغه شر او فساد د ایجاد اصلي منبع او سرچشمه ده هغوی ته لاس وروړي، پر هغوی باندې مطالعات وکړل، ریسرچونه یې وکړل، بالاخره د هغوی د محو کولو دپاره یو قانون د قاچاق او تقلب د مخنیوي دپاره که په غذایي موادو کې وي، که په دوایي موادو کې، که په طبي محصولاتو کې، دا یو مجموعه جوړ کړل، ترتیب یې کړل. د امیر المؤمنین حفظه الله په دستخط باندې مزینه توشیح شده زموږ ستاسې مابین سره واچول. له دې سره سم د چارو ادارې لوی رئیس شیخ نور الحق انور په هیواد کې د ناروغیو لامل بې کیفیت روغتیايي درمل او خوراکي توکي په ګوته کوي او په وینا یې چې افغانستان اوس مهال په ډیرو برخو کې د با کیفیت توکو په تولید کې ځان بسیانې ته نږدې شوی. نن الحمدلله اسلامي امارت دې ته توجه کړې ده. موږ د خوراکي توکو لحاظ نه تر ډیره حده پورې لکه وړه دي او یا مالګه د مثال کې بعد د دور کې د خودکفایۍ په طرف باندې روان یاستو. له بهر نه که چېرته وړه راځي راتلل هم نو اوس تقریبا د پای ټکی ورته ایښودلی شوی دی یا په راتلونکي څو میاشتو کې کېښودلی شي که راځي غنم به راځي. به گونه مثال یک تعداد از ادارات تنظیمی را بر شما نام میگیریم که ما تصدیقنامه‌های GMP از اینا را در اداره دوا و غذا داریم، در معاینات دوا و غذا در اینجا پیش ما هست و ما او را دوای از اینا را راجستر کردیم. د یادونې وړ ده چې د غونډې په پای کې د عامه روغتیا وزارت مسؤلینو له لوري د لای پرل د درملو جوړولو کارخونې مسؤلینو ته د ښه تولیدي کړنو یا GMP ستاینلیک هم ورکړل شو.